المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما د ایمان او عقیدې ډیرو درنو مسلمانانو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله متعال دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله وي، او الله متعال دې زمونږ او ستاسو ټول طاعات او عبادات او روزې په خپل دربار کې قبول کړي، او الله متعال دې موږ تاسو ټول د هر قسم مصیبتونو او آفتونو او ستونزو کړاوونو نه محفوظ وساتي. ورونو او خویندو، د درسونو په سلسله کې ما وعده کړې وه چې څرنګه چې د وروستۍ لسیزې یوه ځانګړنه او خصوصیت هغه د قدر د شپې موجودیت دی، نو زه نن غواړم چې د دغې لیلة القدر د شپې اړوند چې کوم مسایل دي هغه تاسو مخې ته کېږدم. لومړی دا چې د قدر معنا څه شی ده. اصلا خو دغه دوه لفظونه دي، لیلة القدر، یو لیله او بل قدر. لیل په معنا د شپې سره د هغې معنا څرګنده واضحه ده. د لمر پرېوتو نه وروسته تر سبا ختلو پورې چې د تیارکیو کم لحظات او شیبې دي، دې باندې د لیل اطلاق کېږي، دا شپه ده. او د قدر تقریبا علماو درې معناوې ذکر کړي. د قدر درې معناوې دي. یوه معنا د قدر چې دا هغه شرف او عزت او وقار دی، لکه چې قرآن کریم کې الله متعال فرمایلی دي: وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. د یهودو د مشرکانو د الله لکه څنګه چې د هغه عزت و وقار په کار و، او لکه څنګه چې حق و هغسې د الله عزت دوی ونه کو، د الله وقار یې پر ځای نه که چې د هغه سره یې شرک وکړه او د هغه یې نافرماني وکړه. او دویمه معنا د حکم او د قضا سره دی، قدر په معنا د حکم او د قضا. او دریمه معنا هغه التضیق، تنګوالی په معنا باندې ده. قدر په معنا د تنګوالی. دا درې واړه معناوې د قدر په دې شپه کې دا د دې ګنجایش پکې شته، او د دې درې واړو مناسبت د دې شپې سره شته. لومړی موږ وویلې چې د قدر معنا شرف، وقار او عزت دی. نو دا معنا پکې موجوده ځکه ده چې دغه شپه هم یا خو په خپل ذات کې د وقار او شرف او د عزت نه ډکه شپه ده، او د هغې دلایل به موږ وروسته خپله ووایو چې ولې دا د شرف نه او د عزت نه او د وقار نه ډکه شپه ده چې هغه په فضایلو کې راشي. یا خو دا ده چې دا د عمل په لحاظ باندې د وقار او د شرف او د عزت نه ډکه شپه ده. په دغه شپه کې چې هر څوک الله ته ودرېږي او دې کې عمل انجام کړي، نو هغه عمل الله ته قبول دی، او هغه عزتمن عمل دی، هغه د شرف نه ډک عمل دی. او یا هم په اعتبار د عمل کوونکي سره دا شپه چې دا د وقار نه ډکه ده. یعنی هر هغه څوک چې په دې کې هر څه کوي، د عمل کوونکي، د عبادت کوونکي او الله ته د ورېدونکي په اعتبار باندې دا شرف او عزت الله دې شپې ته ورکړی دی.
او یا هم په معنا مونږ ویل چې دوه معنا د حکم او د قضا ده دې شپې کې دا معنا په دې لحاظ موجوده ده چې قرآن کریم کې الله متعال وایي چې فیها یفرق کل امر حکیم دا داسې یوه شپه ده چې الله متعال د ټول راتلونکي کال فیصلې د ټولو واقعاتو او احداثو چې هغه د انسانانو د عمر د نیټو قضیه ده هغه د دوی د ارزاقو د رزقونو قضیه ده او دې انسانانو ته د نورو اړوندو پیښیدونکو مسایلو قضایا دي دا الله متعال په همدې یوه شپه کې د دې فیصله کوي دې حکم کوي او بیا دا مکمل کال په دې کې بیا تغییر او تبدیل نه راځي حکیم هم دا معنا ده چې الله متعال فیها یفرق کل امر حکیم چې په دې کې فیصلې کیږي د هر کار پر رابطه حکیم معنا هغه محکم مضبوط غي فیصله وي چې هغه کې بیا هیڅ قسم تغییر او تبدیل نه راځي درېم معنا په معنا د تنګوالي سره د تنګوالي په معنا یا خدا ده چې د دې علم چې کوم دی دا په انسانانو باندې تنګ دی معنا د هغوی نه خفي دی انسانان د دې علم نه لري چې دا شپه کومه یوه شپه ده او یقینا دا به وروسته موږ ووایو چې د دې شپې تعین چې کوم دی دا ثابت نه دی او چې په یو معینه شپه وي او سړی همغه شپه ودرېږي نو دې وجه نه د تعین په لحاظ د معلوموالي په لحاظ باندې د یو ځانګړې شپې دا څوک علم نه لري نو دې بنیاد باندې ورته د قدر شپه وایي چې په معنا تنګۍ سره یعنې معنا ده چې د علم د انسانانو نه مخفي دی او پټ دی یا خدا ده چې په دې شپه باندې دې ته د قدر شپه په دې خاطر وایي چې په معنا تنګۍ سره دی چې په دې شپه باندې الله متعال ډیر زیات ملائک په ډیر زیات تعداد باندې ځمکې ته رالیږي تر دې پورې چې روایاتو کې راځي چې د ځمکې پر مخ چې دا څومره شګې او کاڼي دې نه هم زیات ملائک رالیږي ځمکې مخ ته نو دا د ځمکې مخ د ډیرو ملائکو د کثرت او زیاتوالي د راتلو د وجه نه تنګ شوی وي بالکل دلته یعنې ازدحام وي بیروبار وي دې وجه نه دې شپې ته د قدر شپه وایي چې په معنا د تنګۍ سره دی په هر لحاظ دا د دې قدر لغوي معنا وه چې یا خو په معنا د شرف او د وقار سره یا په معنا د حکم او د قضا سره دی او یا هم په معنا د تنګۍ سره دی چې دا ټولې معناوې د دې سره مناسبت شته د دې مبارک شپې سره دا شپه موږ وویل چې ډیره د شرف او د عزت او د وقار نه ډکه شپه ده د دې فضیلت او بهتروالي څو دلایل دي یو دلیل د بهتروالي خدا دی چې الله متعال خپل کتاب قرآن عظیم شان په دې مبارکه شپه کې نازل کړی دی په ټولیزه توګه باندې مجموعاً یو ځل الله متعال قرآن کریم چې نازل کړی د لوح محفوظ نه د دنیا په اسمان کې چې د بیت العزت په نام باندې کوم مقام دی دې مقام ته نو د قرآن کریم نزول په دې شپه کې دا د دې شپې په بهترۍ دلالت کوي ان انزلناه فی لیلة القدر الله وایي موږ قرآن کریم نازل کړی دی د قدر په شپه کې نو نزول د قرآن کریم یو دلیل د فضیلت او د همدې په څیر باندې قرآن کریم کې الله متعال په همدې صورت کې وایي چې دا د زرو میاشتو نه بهتره ده لیلة القدر خیر من الف شهر د قدر شپه د زرو میاشتو نه بهتره شپه ده یعنی په دې کې که څوک الله ته ودرېږي او الله ته عبادت وکړي بندګي وکړي ذکر وکړي او فکر وکړي د الله په کائناتو کې نو د دغه طاعت او عبادت د زرو میاشتو سره معادل دی او برابر دی چې دا تقریبا 3 کاله او 4 میاشتې یا 4 کاله او 4 میاشتې دغسې برابرېږي تقریبا 3 کاله 4 میاشتې دریم هغه دا د فضیلت چې په دې کې الله متعال ملائک راکوزیږي ځمکې ته ډېر زیات جبرائیل علیه السلام او د دې په شمول باندې نور ملائک تنزل الملائکة والروح فیها راښکته کېږي په دې شپه کې ملائک او جبرائیل علیه السلام
جبرائیل السلام سلام که سلام د دې تعلق د ملائکو سره شي نو معنی دا راځي چې الله متعال ملائک را لیږي او دا ملائک د ځمکې پر مخ ټولو هغو خلکو باندې ټولو هغو حلقات باندې چې هغوی د الله عبادت کوي د الله ذکر کوي تلاوت کوي هغوی باندې سلام اچوي ټول ملائک په دغه شپه باندې په انسانانو باندې سلام وړاندې کوي نو ځکه وایي تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام چې دوی په دغه شپه باندې انسانانو ته سلامونه تقدیموي او یا دا چې دا سلام چې دی سلام دا ابتداء ځانګړې جمله ده د هغې سره تعلق نشته معنا دا چې الله ملائک را لیږي په خپل حکم سره جبرائیل السلام راځي نو دا د دې یوه ځانګړتیا شوه یوه فضیلت شو او دویم دا چې سلام دا شپه د سلامتیا نه ډکه ده یعنی په دې شپه کې هیڅ قسم شر نه وي شیطان هم د شر اراده او قصد او عمل نشي ترسره کولی دا شپه د خیر نه او د برکت نه او د فیوزاتو نه ډکه شپه ده د سلامتیا شپه ده نو په دې شپه کې چې چون هیڅ قسم شر نشي ترسره کېدی او ټول کارونه پکې د خیر او د برکت نه ډک ترسره کېږي نو دې وجه نه دی بل فضیلت دی د دې شپې او دا هم تر دې پورې وي چې دا سهار راوخیږي د دې شپې رڼا تېرول او الله ته په دې شپه کې ودرېدل قیام کول دا مستحب او مندوب عمل دی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فعل نه ثابت دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې حدیث کې راځي بیا عائشہ رضی الله عنها روایت ده چې هغه به د رمضان لس وروستۍ شپې خپل ویښې تېرولې خپل اهل به هم بیدار او کورنۍ او خپل لنګ به یې مضبوط کاوه د عبادت دپاره او د خپل بیبیانو نه به هم په ډډه کېده نو دا د همدې دپاره و چې هغه د دې شپې عبادت وکړي او دا شپه رڼا تېره کړي د دې د اجر او ثواب نه محروم نشي او بل حدیث کې چې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قام لیلة القدر څوک چې د قدر په شپه باندې الله ته ودرېده تلاوت یې وکړه مونځ یې وکړه ذکر یې وکړه نو ایمان او احتسابا د ایمان پر بنیاد باندې چې په دې باور و یقین و او د ایمان د غوښتنې په اساس دا کار و احتسابا او اخلاص پکې و یوازې د الله دپاره دا کار کوو او دې باندې د الله نه اجر غوښتونکی و نو غفر له ما تقدم من ذنبی الله به د انسان ټول ګناهونه معاف کړي نو دا چې په یوه شپه کې الله متعال د انسان ګناهونه معاف کوي نو دا څومره د فضیلت نه او د بهترۍ نه ډکه شپه ده دا چې انسان په دغه شپه کې چې په عبادت باندې مونځ باندې تلاوت باندې ذکر باندې د مصروف وي د دې ترڅنګ دا هم ترنه مطلوبه ده چې دی په دې ځانګړې شپه کې د قدر د ځانګړې دعا ولولي او هغه دعا حدیث کې راځي چې بیبي عائشہ رضی الله عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې که چېرته مونږ دغه شپه ویښه تېره کړو او مونږ د دې شپې څه اثرات وګورو چې همدا د قدر شپه ده نو مونږ کومه دعا ولولو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېره یوه جامع او زړه پورې دعا ښودلې ده چې هغه دا ده چې دا دعا به لولئ چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني دا دعا چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني دا دعا باید سره ډېره زیاته په دې شپه باندې ولولي دا ډېره یوه جامع دعا ده او په دې کې ډېر زیاتې غوښتنې راجمع شوي دي ابن عیلان دا یو عالم دی محدث دی هغه وایي چې اصلا د انسان دپاره اساسي قضیه چې کومه ده هغه د انسان د نفس تزکیې خبره ده چې د انسان نفس د ګناهونو نه پاک شي چې کله د انسان نفس د ګناهونو نه پاک شو نو دا انسان د دې اهل ګرځېږي چې هغه د حزب الله او د جند الله په ډله کې شامل شي چې قرآن کریم کې د هغې ذکر راغلی و ان جندنا لهم الغالبون الا ان حزب الله هم
المفلحون د حزب الله او د جند الله په ډله کې هغه انسانان شاملېږي چې هغوی نفس د ګناه او د عصیان او نافرمانۍ نه پاک وي او چې کله انسان د دې اهل شو نو بیا د حزب الله او جند الله په ډله کې شامل شو او دا انسان په دنیا کې هم کامیاب دی اولئک هم المفلحون دنیا کې هم نیکمرغه او کامیاب دی او آخرت کې هم کامیاب دی او ځینې علما وایي چې جامعیت دې دعا دا دی چې انسان ته الله کله عفو وکړه نو عفا دنیا کې د عفو معنا دا ده چې دنیا کې انسان ته الله عفو وکړي نو الله متعال کله هم د انسان ته شر نه پرزو کوي او کله هم انسان د شقاوت او بدبختۍ سره دنیا کې نه مخامخ کوي نو د عفو سره دا لازم ده چې دا انسان په دنیا کې نیکمرغه وي نو چې دنیا کې نیکمرغه شنو دنیا نیکمرغي هغه خپل د آخرت نیکمرغي هغه کوي دا من ته راوړي او په آخرت کې د عفو معنا امداد چې آخرت کې انسان ته الله عفو وکړه نو د جهنم د اور نه ساتي جنت ته داخلي نو دا دواړه په دنیا کې عفو او په آخرت کې عفو دا د دنیا او د آخرت نیکمرغي ورسره لازمه ده د دنیا نیکمرغي دا چې الله به سعادتمن او خوشاله د اطمینان نه ډک ژوند درکړي او د آخرت نیکمرغي دا چې الله به د جهنم د اور نه بچ کړي او جنت ته به داخل کړي نو ځکه دا دعا علما وایي چې ډېره جامع دعا ده چې سړی باید په دې شپه باندې بار بار وایي چې اللهم انک عفو ای پروردګاره ته عفو کوونکی ذات یې تحب العفو او ته عفو بخشش خوښ ګڼې تا ته محبوب دي فاعف عني ما ته د خپل لطف مهربانۍ له مخې عفو بخشش وکړې زما د ګناهونو نه تېر شي دا شپه هغه شپه ده چې دی امت ته الله متعال په ځانګړې توګه باندې د یو انعام او احسان په توګه باندې وربخلې ده حدیث کې راځي چې انس بن مالک رضی الله عنه روایت چې هغه د دغه چانه روایت کوي چې د هغوی په روایت باندې باور دی هغه وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د بنی اسرائیل یو کس د هغه یادونه وشوه چې هغه زر میاشتې الله ته په عبادت باندې او د الله په لار کې مثلا هغه مبارزه او جهاد کاوه نو د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د تیر امت د یو کس دومره اوږد عمر او دومره اوږد عبادت د هغې ذکر وشو نو چون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت اعمار او عمرونه ډېر لنډ دي نو ویل چې زما د امت عمرونه خو ډېر کم دي نو دا خو د مخکینیو امتونو د دې خلکو طاعت او بندګۍ ته نشي رسیدلی نو الله متعال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه تمنا او آرزو پر بنیاد باندې دا شپه ورته ورکړه چې ستا امت که عمر کم دی خو که په دې شپه باندې څوک بندګي وکړي نو دا یوه شپه بندګي د تقریبا د 83 کلونو سره برابره ده دا چې دغه مبارکه شپه د دې محل یا د دې هغه وخت کوم یو دی په دې رابطه د علماو نه ډېر زیات اقوال دي یعنی تقریبا داسې ووایه چې 25 پورې اقوال دي چې دا د دې محل او هغه چې کوم دی وخت دا کوم یو دی ځینې وایي چې ټول کال کې دا شپه پټه ده ځینې وایي چې رمضان کې پټه ده ځینې وایي چې آخري لسیزه کې ده ځینې وایي چې په دې تاکو کې ده ځینې وایي چې جوفتو کې شپو کې ده ځینې بیا 20 کوي ښیي چې ځینې وایي بیا مثلا 30 بیا ځینې 15 بیا ځینې 20 او د دې په څېر 9 او دا ټول اقوال د علماو چې دي د دې شپې د محل په برخه کې دا ټول اجتهادي دي او دا چې دا مختلف اقوال راغلي د دې هغه د منشأ دا ده او د دې سبب دا ده چې ډیر زیات مختلف روایتونه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راغلي چې هر یو په ځانګړي محل باندې دلالت کوي دا هر یو روایت چې وګورو دې روایت نه یو ځانګړی وخت معلومیږي چې د قدر شپه په دې کې ده نو هغوی همغه روایت ته په نورو روایاتو کې اعتبار وکړي همغه قول کړي چې دا شپه په دې کې ده خو اصلا دا ټول اجتهادي دي هیڅ قسم صحیح او صریحي داسې معتبر نص نشته چې په هغې کې د دې شپې محل هغه تعین شوی وي چې پلانۍ شپه ده بلکې
په دې کې دې روایت پر بنیاد باندې دا ټول وختونه ښودل شوي او شاید په دې کې هدف همدا وي چې یو انسان چې کله شپه معلومه شي نو بیا به د هماغه یوه شپه الله ته په بندګۍ باندې په ولاړه باندې په طاعت باندې او په تلاوت باندې تېروي نو په دې خاطر باندې دا شپه الله متعال دا دوی باندې د دې علم پټ کړی او هغه وخت ورته نه دی ښودلی چې یو مسلمان په دې کې حریص شي او د دې شپې په تلاش کې دغه 10 شپې په ځانګړې توګه باندې یا ټول رمضان هغه ویښې تېرې کړي او د دې په تلاش وکړي او چون د دې په نتیجه کې د ډېر زیات اجر او پاداش مستحق وګرځيږي دا داس دی لکه چې د جمعې په ورځ کې چې کوم ساعت الله متعال داسې یو مقرر کړی چې هغې کې حدیث کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چا په دغه شیبه او لحظه کې چې جمعې په ورځ دی نو د الله نه هر څه یې وغوښته نو الله متعال ورله دا سوال قبلوي خو هغه ساعت او شیبې او لحظې هغه پټې دي نو په دې خاطر باندې چې جمعې مبارکه ورځ ده چې انسان دا ټوله ورځ الله ته په داسې شکل باندې تېره کړي چې د الله په طاعت کې او د الله په بندګۍ کې او د الله په ذکر کې او د الله د حکم په مننه کې هغه وي ده مشغول وي نو دا شپه هم د همدې په څېر باندې خو زیات روایتونه چې راغلي زیات روایتونه هغه د دې رمضان د میاشتې وروستۍ لسیزه ده او د نبی علیه السلام د خپل فعل نه همداسې معلومیږي چې نبی علیه السلام چون دغه 10 شپې معتکف به م او دا شپې به یې 10 ویښې هم تېرولې نو د نبی علیه السلام دا فعل نه داسې معلومیږي چې دا په دې 10 شپو کې ده زیات روایتونه هم په همدې باندې راغلي نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د رمضان په وروستۍ لسیزه کې د قدر شپې پلټنه وکړئ دویم بیا په دې لسیزه کې چې کوم دی بیا نو زیات روایتونه چې دي هغه د هغې نه معلومیږي چې دا په دې طاقو شپو کې دي 21 مثلا یا مثلا 23 او حتی 21 هغه شپه راځي چې که چېرته میاشت کمه وي نو هغه 20 هغه راځي دا شپه راځي او که چېرته میاشت پوره وي نو بیا دا 21 شپه راځي نو یا 23 25 29 29 دا طاقو شپو کې ډېر زیات روایتونه دي او په دې طاقو شپو کې هم بیا د 23 او د 28 خبره کوي او په دې دواړو کې بیا د 28 روایت ډېر زیات دي او ډېر علما په دې غلي ده قایل دي چې دا د 28 شپه ده د 28 شپه ده په هر لحاظ باندې خو دا شپه پټه شوې ده او حدیث کې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا شپه ښودلی شوې وه او وی بیا دغه وخته چې راشي او خپل امت ته صحابو ته د دې شپې په رابطه معلومات ورکړي نو چې دی راتله نو د الله حکمت و دی کې نو مخکې یو څوک په جنجال باندې خپل منځ کې په شخړه او منازعه باندې اخته دي او نبی رسول الله د هغې شخړې او جنجال په خلاصولو باندې مصروف شو نو د ذهن نه د شپې هغه چې کوم هغه ذهن نه ووته ذهن نه دا خبره ووته پاتې شو دا خبره چې دا شپه آیا ثابته ده او کنه دا ثابته نه ده په ټولو شپو کې کله یو کال یوه شپه وي بل کال بله شپه وي بل کال بله شپه وي په دې رابطه هم د فقهاو اقوال شته خو دا خبره راجح ښکارېږي چې د روایاتونه او دا هغه نه د احادیثونه چې دا شپه ثابته نه ده یو کال ده یوه شپه دا کله مثلا په 21 وي او کله مثلا په 23 وي بله شپه بل کال بیا دا شپه تغییر خوري نو چون په دې خاطر باندې تغییر خوري نو دې وجه نه مسلمان او دا تغییر هم په دې بنیاد باندې چې مسلمان باید د دې پلټنه کې دغه خصوصا د وروستنۍ لسیزه چې ده دا ویښه تېره کړي د دې شپې ځانګړي څه علایم او اثرات دي څه علایم دي دا اثرات د دې شپې دا ضرور نه ده
چې یو څوک دی وګوري او چې چا ولید نو هغه به د شپې اجر او ثواب نه برخمن وي، که چا ونه لید نو هغه به محروم وي. دا هسې په دې ټولنه کې اوس موږ په دې عرف کې مشهور ده چې که چا د دې شپې هغه ځانګړي اثرات ونه لیده او نو بس د دې شپې د هغه نه محروم دی، پې پوه نه شه نو ثواب نه به محروم وي. نه، که څوک پوه شو ورباندې او که څوک ورباندې پوه نه شو، الله دغه ځانګړي اثرات او نښې علایم چاته وښوده کوی نه خو ته، خو چې په اخلاص سره او د شریعت مطابق د الله متعال ته ودرېږي او عبادت وکړي، الله متعال د شپې د اجر نه محروموي. د هغې ځانګړي څه علایم دي، او علایم خو ما وویل چې ما قرآن کریم کې ذکر دی چې د ملایکو راتلل دي، او دا داسې علامه ده چې انسانانو ته نه ښکارېږي، دا نه ښکارېږي. او دویمه علامه یې همدا ده چې مثلا دا شپه داسې یوه شپه ده چې په دې کې هېڅ قسم شر نه ترسره کېږي، دا ټوله د خیر نه او د برکت نه ډکه شپه ده. او د همدې په څېر باندې دا شپه چې ده د رڼایۍ په لحاظ باندې صافه ده، بالکل رڼا وي، نورو شپو په نسبت باندې بالکل دا رڼا ډېره هغه وي، ده روښانه وي، روښانه شپه وي د رڼایۍ په لحاظ باندې. او د همدې په لحاظ ډېره ارامه وي، کش پش مثلا یا چغې اوازونه او نور څه شیان چې په نورو شپو کې وي هغه په دې شپه کې نه بالکل داسې فکر سړی انسان کوي چې دلته هېڅوک نه اوسي، ډېر ارامه فضا وي. او د همدې په څېر باندې بله علامه د شپې د هوا په لحاظ باندې دا ده چې دې کې هوا ډېره معتدله وي. هغه البته د منطقو او د ښارونو په حساب باندې د سیمو په حساب باندې فرق کوي، یعنی هره سیمه که ګرمه سیمه وي نو د تېرې شپې په حساب باندې دا شپه نسبتا معتدله وي، او که کوم یخې منطقې دي مثلا یخې منطقې وي هغه که دا نورې شپې یخې وي نو دا شپه د نورو شپو په اعتبار باندې بیا معتدله وي، هغومره یخني پکې نه وي. نو د هوا په لحاظ باندې معتدله هوا په دې کې وي. او دې شپه کې هېڅ قسمه هغه شهاب ثاقب چې کوم دی هغه ستوری چې شیطانان د هغې نه شغله او هغه بیلیږي او شیطانان ولي چې کله دوی بره ختلو کوشش کوي، په دې شپه کې هېڅ قسم د هغه نشته، دا شیان هم نه وي بالکل. او د سهار لمر شعاع چې دی د دې شپې دا کمزوري وي، تتې وي، هغومره د نورو ورځو په نسبت باندې چې کله لمر راخیږي ډېر لمر دا شعاع دا څومره قوي وي نو د دې شپې په سهار باندې د دې دا شعاع دا کمزوري وي. او ډېرو علماوی دلیل دا ښودلی چې وایي دې شپه باندې چون ډېرې زیاتې ملایکه ځمکې ته د اسمان نه راکوزې شوي وي، نو وایي چې کله سهار ځي نو دا خو سهاره پورې دلته وي، وایي چې سهار کله بیرته اسمان ته خیږي نو دا د لمر دا مخې د ملایکو ازدحام او بیروبار ډب کړي وي، او دا د لمر هغه شعاع چې کوم دی هغه یې کمزوري کړي وي، نو ځکه دا شعاع وایي کمزوري وي. او بل علامه دا هم ده چې شیطان په دې شپه کې د سره راوتی نشي، چې هغه مثلا چاته وسوسې واچوي، چاته په بدۍ باندې امر وکړي، نو هر څوک په دې شپه کې بس د خیر کار باندې مصروف وي، د خیر کار باندې هېڅ قسم هغه پکې نه وي، ده بدي پکې نه وي. دا د دې شپې علایم دي. ما وویل چې دا ضرور نه ده چې چاته الله دا علایم وښیي نو ښیي، او که چاته نه واړي نه یې ښیي، خو په هر لحاظ باندې د ثواب او د اجر نه محرومېږي. دا چې زموږ په عرف کې زموږ په ټولنه کې بعضې شیان مشهور دي چې دې شپه باندې مثلا ونې ټولې پرتې وي، دیوالونه پراته وي، دا او دا دې ته ورته څه شیان په دې رابطه صحیح هغه نشته ده، سند نشته، دې کې شک نشته چې یقینا دا شپه موږ وویله چې د خیر شپه ده، او دې کې ټول مخلوقات الله متعال ته هغه وي ده د قربت او د نزدېکت او د عبادت کوشش کوي. دا خو صحیح خبره ده، خو دا چې مثلا دیوال دیم پروت وي او تعمیر دیم پروت وي، ونه دیم پرته وي، او دا ټول شیان پراته وي، په دې رابطه کوم صحیح هغه نشته دلایل. او وروستۍ خبره همدا ده چې که چاته الله متعال د تقوا پرهیزګارۍ پر بنیاد باندې د نیکمرغۍ پر بنیاد باندې الله متعال د شپې اثرات او علایم ورته وښوده، دی پې پوه شو، نو بیا د مستحب کار دا دی چې دا شپې هغه دې پټ کړي، چاته دې نه وایي.
چې ما نسی یو شپه ولید او دا بس چې پوه شو ور باندې نو دته ډیر زیات بیا جهد او زحمت وګارل په طاعت کې او الله ته په ورېدلو کې په زاریو کې او په دغه دعا ویلو کې چې کومه دعا موږ ویلې په دې کې ورته ډیر زیات هغه پکار ترکیز پکار دی نه دا چې مثلا دا بیا خلکو ته قیسی وکړي دا د دې شپې کې اطمینان او پټول د ځان سره که څه اثرات او نښې وګوري نو دا مستحب عمل دی او ټول ورونو خویندو نه مې تقاضا ده چې د دې شپې په تپو تلاش کې د وروستۍ لسیزه ویښه تېره کړي الله ته ودرېږي مونځ وکړي تلاوت وکړي او ذکر وکړي د دې دعا ډېر زیات بار دا دعا ووایي او د دې په څنګ کې د خپل مسلمان ملت او ولس او د دې خپل هیواد او د خپلې ټولنې د هوسایۍ او د امن او د ترقۍ او د نیکمرغۍ دپاره هر اړخیزې دعاګانې وکړي الله متعال دي زمونږ د دې شپې ثواب نه الله دې مونږ نه محروموي الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ دا شپه نه تېره کړو او هغه اجر او ثواب چې په دې کې موږ ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی د هغې نه چونه برخمن شو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.